دخلی کنزلی بدی څنګه روموي او تاسو دې برګذر تا ګورئ د پیغلو جنگ دې په منګو وشتل کوي نه د منګو ټیلان د ککړ شونو زور سکوک شم د بارې نور ویدموي تا خویل غرمه بدر شم زتر ما خام او په بلې ولاړو ما وس مسرو لاسونه وسونه خاون دوران کې د نکریزو بازارونه او ته چې زما په سلام خوښې زبا جوړه لاسونه تل په تندې ږدمه رنګ ته مې مه ګورئ چې سپین دی زلو د غلبیل په شان سورې تبای کړمه مخامخ هر چا سره خاندمه وزړه مې بار دی د شیرین جانان غمونه څانګې راښکته شه ګل راکا د اوچتېدو طاقت مې نشته چې اوچت شمه چې دواړه لاس مې د چا پیر کړل نو شپه د جمعې او په ایمان ویرېدمه شونډې مې تراړې تراړې لاړې د هغې لاړې په ملحد پورې کومه زما او ستا چې په واده وه بیګا په هغه اوځای کې اور ولګېدله د خپله لاسه مې پې مړ کړې د ټوقو جنګو په خندا در وتمه د خپله لاسه مې پې مړ کړې زه د موزي سره په سوال د جوابونه چې د دیدن نصیب نه وي نو په یو کوڅه کې سره وړاندې وروسته شینه کور دې زموږ د کور په څنګ کې ما به ملنګ کې چې کوي داسې کارونه کور دې زموږ د کور په ډډه ځکه مې کډو په ژړې بازي ګرځېنه کور دې زموږ د کور په خوا کې ما به پوخلا کې او که بدل مرور یمه چې کله کله را په یاد شي نو ګیلاس په لاس باندې ته تږی ودرېږمه چې کله کله را په یاد شي سر په بازو که موخې ښکته تویومه چې کله کله را په یاد شي زه خپل پلو په مخ راخور کم وژاړمه چې کله کله را په یاد شي خاص په منځ کې ورانه هیر کې رکعتونه چې کله کله را په یاد شي ناڅاپه چغې کوم چې دړ مې پیدا شنه راځه چې پیر بابا له لاړ شو ډېر مرڼې د سوال په لاره قبلوي د
پیر بابا په دروازو کې ناس پیرو کې ځان پته حساب او ماوي پیر بابا داګي ولا ستنه تاوی ګو دیوانه بابا لزناوي چې پیر بابا کوله نشوي کاک بنو دی لګ سرناوي او بیگانه بیا می یاد دنو د بارش په داوزله می صبر نکوي ناوي بیگانه بیا می یاد دا ګران لانجه دو درم پایزان سره وړماوي ګران لانجه د پلاری وخ څوکۍ کوي نو لکه غنم پړا غلاړې ما د بیتان سیلې میټل ناټیل کوي نو چې د کوی دنا به خبر شوم لکه غنم دړ په سر کې وچاو د ماوي مودام بخاورې په سنولي په کوی دن کړي چې چاند مکل لوینا او اخیرا نه مصر پیدا کو او د بختور سړی بغټا او خزوي او د بختور سړی بغټا او خزوي دو دی مصرو فرمایش کړی دی ابراهیم مسافر او شیر باچا مسافر او سید خان او په आवाज د ګران رو خان بادر